مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خپرونې ته ښه راغلی. هغه کړنې چې هیلو ته د رسیدو لپاره له تاسو سره مرسته کوي. هیلې او خیالونه په اصل کې هغه څه نه دي چې د شپې یې د خوب پر مهال وینئ، بلکې هیلې په حقیقت کې هماغه فکرونه دي چې تاسو د شپې لخوا ویده کېدو ته نه پرېږدي، ځکه ستاسو په وجود کې د ترلاسه کولو لیوالتیا دومره زیاته ده چې تاسو نه پرېږدي خپل وخت په ویده کېدو باندې ضایع کړئ. دا په اصل کې د ټولو هغو کسانو د ژوند حالت دی چې په خپل ذهن کې له ځان سره موخې او هیلې لري او د یادو هیلو او موخو د لاسته راوړلو لپاره بېسارې لیوالتیا له ځان سره لري. تاسو هم پوهیږئ چې ټولې لویې اختراعګانې، ټول هغه لوی کشفیات چې د بشر ژوند یې بدل کړ او بالاخره پرمختللي او هوسا ژوندونه په حقیقت کې له یوې هیلې او موخې څخه پیل شوي دي. که فکر کوئ چې دې نړۍ ته یوازې د دې لپاره راغلي یاست څو یو معمولي ژوند ولرئ او یوه ورځ به له دې نړۍ څخه ځئ، پوه شئ چې لویه تېروتنه کوئ. تاسو باید د خپل ژوند په جریان کې خپلې ټولې هیلې او موخې لاسته راوړئ، ځکه چې ستاسو هیلې په اصل کې له ټولې نړۍ سره تړاو لري. که چیرې ستاسو هیلې او موخې په تاسو کې د هغوی د لاسته راوړلو لیوالتیا نه پیدا کوي، ښایي لامل یې دا وي چې د ځان لپاره مو ناسمې هیلې او موخې ټاکلي دي. هغه هیلې او موخې چې د لاسته راوړلو پر مهال یې ستاسو ټول فکر او ذهن له ځان سره بوختوي عام المنفعه موخې بلل کېږي. په یاد ولرئ، کله چې اډیسن د 9999 ځل لپاره ماتې وخوړه او د 0 ځل لپاره یو ځل بیا لاس په کار شو څو ګروپ یا برېښنا اختراع کړي، په ذهن کې یوه موخه او هیله درلوده، د داسې روښانه نړۍ هیله چې بشر پکې ژوند کوي. البته کله چې خپله هیله او موخه لاسته راوړه، ترڅنګ یې د پام وړ پرمختګ، شهرت او پیسې هم ترلاسه کړي، خو پیسې او شهرت هغه څه نه وو چې نوموړي خپلې ټولې هڅې د هغوی لپاره ځانګړې کړې وې، بلکې دا هغه هر اړخیزې لاسته راوړنې وې چې له اصلي موخې سره په خپله لاسته ورغلې. که چیرې په خپل ذهن کې له ځان سره هیلې او موخې لرئ او غواړئ هغو نړۍ ته وروپېژنئ، له څو حیرانوونکو پیښو سره مخ کیږئ. لومړۍ پیښه: د خپلو دغو هیلو او موخو د لاسته راوړلو لپاره خپله انګیزه له لاسه ورکوئ. د هیلو درلودل او لاسته راوړل یو له بله بیلې موضوعګانې دي. هغه زده کوونکي چې غواړي په هر مضمون کې پوره نمرې ترلاسه کړي، تر هغه ډیر توپیر لري چې یوازې بریالي کېدل ورته مهم دي. که غواړئ چې خپلو هیلو او موخو ته ورسیږئ، اړینه ده چې د دغه کار لپاره په بشپړه توګه انګیزه له ځان سره ولرئ. انګیزه موخې ته د رسیدو لپاره دومره مهمه ده لکه څرنګه چې منزل ته د رسیدو لپاره موټر تیلو ته اړتیا لري. هر څومره پیسې او مقام چې له ځان سره ولرئ، خو که انګیزه ونه لرئ، هڅې مو په کافي توګه پایله نه ورکوي. نو له دې وروسته خپله هیله او موخه له نورو سره مه شریکوئ، څو د هغو د لاسته راوړلو لپاره مو لازمه انګیزه له منځه لاړه نه شي. په سکوت او خاموشۍ کې لاس په کار شئ. پرېږدئ چې د نورو تر غوږونو مو د بریا آواز ورسیږي، نه د خپلو هیلو او موخو د شریکولو. دویمه پیښه: که خپله هیله او موخه له نورو سره شریکه کړئ، ښایي هغوی پر تاسو نیوکه وکړي او در سره شته انګیزه مو در څخه واخلي. کله چې خپله هیله او موخه له نورو سره شریکوئ، په اصل کې د خپل ذهن دروازې د هغوی د نیوکو پر وړاندې پرانیزئ. هغه کسان چې تاسو ته د تر ټولو ښې لاسته راوړنې هیله کوي او ستاسو نږدې ملګري دي، ښایي تاسو ته ووایي چې دغه کار ناشونی دی، ښایي ماتې پکې وخوري او لسګونه نور دلایل چې د دې لامل کېږي څو تاسو هم په پایله کې له خپلې هیلې لاس په سر شئ، او حالت به مو هغه وخت لا ډیر خراب شي کله چې تاسو د خپلو هیلو د نه پوره کېدو په تړاو د هغوی پر نیوکو او منفي وړاندیزونو باور وکړئ. ورو ورو به له ځان سره ووایاست چې ښایي رښتیا به وایي، ښایي دوی له داسې څه خبر وي چې زه ترې نه یم خبر، تر دې چې انګیزه مو ورو ورو له لاسه وځي او په پایله کې له خپلې شته هیلې او موخې لاس اخلئ. که نورو ته ونه وایاست چې موخه مو څه ده، هغوی به هیڅکله پر تاسو نیوکه ونه کړي او د خپلې دغې موخې د ترلاسه کولو لپاره به ستاسو انګیزه له تاسو څخه وانخلي. البته دا په دې معنا نه ده چې په خپلو چارو کې له نورو څخه مشوره او سلا مه اخلئ. په چارو کې سلا مشوره اخیستل د بریالیتوب په مسیر کې یوه ضروري چاره ده. په چارو کې مو له نورو څخه نظر او مشوره واخلئ، خو هیڅکله اجازه مه ورکوئ چې د هیلو او موخو په هکله مو لاسوهنه وکړي. په یاد ولرئ چې ستاسو هیله او موخه ستاسو د تر ټولو شخصي فکرونو له ډلې څخه دي. دریمه پیښه: تر ټولو بده بله پیښه چې ښایي رامنځته شي دا ده چې کیدای شي هغوی ستاسو هیله او موخه له تاسو څخه غلا کړي. که چیرې خپله هیله یا موخه له داسې کسانو سره شریکه کړئ چې له ځان سره د هغې د لاسته راوړلو تکل لري، ښایي له تاسو څخه یا د هیله یا موخه غلا کړي. البته د یادول وړ ده چې نور خلک کولی شي ستاسو هیله او موخه له تاسو څخه غلا کړي، خو نشي کولی چې د هغوی د ترلاسه کولو لپاره ستاسو لیوالتیا او انګیزه له تاسو څخه واخلي. نه، که مو هیله او موخه درته مهمه وي، هغه له ځان سره په خپل زړه کې پټه وساتئ. مهم خلک خپلې مهمې شتمنۍ له خطر سره نه مخ کوي.
د نړۍ په کچه بریالي نامتو او نوښتګر خلک پر دې پوهېدلي دي چې څه ډول خپل هیلې او موخې پټې وساتي تر دې چې هغوی پر حقیقت لاسته راوړنې او یا هم د لید وړ بریا باندې بدلې کړي. نو که چیرې هیلې او موخې لرئ هغوی ته د رسیدو لپاره په خپل وجود کې لازمه انګیزه او لیوالتیا هم لرئ، خو که د دې هر څه ترڅنګ د خپلو هیلو او موخو د لاسته راوړلو وړتیا هم لرئ نو غوره ده چې له ځنډ پرته د هغوی د ترلاسه کولو لپاره په خاموش او ساکت ډول لاس په کار شئ او پایلې د روښانه څراغ په څیر نورو ته ښکاره کړئ. مهمه نه ده چې کله به خپلو هیلو موخو ته رسیږئ، همدا چې د هغوی د لاسته راوړلو مسیر ته دننه شئ د وخت تېرېدو ته هیڅ نه متوجه کیږئ بلکې یوازینی پام مو د خپلې هیلې او موخې لاسته راوړل وي. هیله من یم چې موږ او تاسو ټول خپلو هیلو او موخو ته ورسیږو. نننۍ خپرونه مو همدومره وه، تر بیا ښې چارې.